अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अम्र इब्न शुगैब अन अबीहि अन जद्दिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबनाअकुम बिस्सलाति लिसब्गि सिनीना वद्रिबूहुम अलैना लिअश्रि सिनीना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द अमर बिन शुगैब अन अबी अन जद्दिही दे प्लार न बिया द निकना बदे सनद उलमा पुईगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर मेल چې تاسو خپلو زامنو ته حکم کوي د مونځ په 7 کالو کې او چې کله د 10 کالو شي نو بیا یې وښئ په مونځ د نه کولو باندې. نو دا د اولاد خو حق دی چې لازمن مور پلار به خپل بچي له د مونځ دعوت ورکړي، په مانځه باندې به یې ودروي او چې 7 کالو ته ورسي او چې کله 10 کالو ته ورسي او مونځ نه کړي نو بیا به یې په مونځ د نه کولو باندې وښي. حدیث کې راغلی تاسو کور کې وي کروړه د ادب دپاره ځوړنده ساتئ. نو دا نه چې د ځان نه به جلاد جوړ کړي، خو دې لپاره چې اولاد ته ادب ښي او هغې سره یر وي، هیبت وي، چې عبادت کې کمی هغه نه راځي. او بل قرآن کریم کې بل ځای الله ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اے ایمان والو ځانم بچ کې د جهنم د اور نه او خپل اولادم بچ کې. نو حدیث کې راغلی دي الا کلکم راغ و کلکم مسئول عن رعیته، په تاسو کې هر یو کس مشر د ده نه به د خپلو کشرانو ماتختو باره کې تپوس کېږي، نو د پلار نه به د اولاد په باره کې تپوس کېږي چې دله د تربیت څومره ورکړې، د دین پویه دې ورته څومره ښودلې ده. لهذا مور پلار ته پکار دي چې په خپل اولاد باندې اوسني وخت کې 100% نظر ساتي. د فتنې وخت دی، د شر او د فساد وخت دی، نازک وخت دی، هر طرف ته فتنې دي او ماحول نازک دی. نو په خپل اولاد باندې نظر ساتل او عبادات طرف ته ورته دعوت ورکول چې د غلط ماحول نه هغه بچ ځان ساتي. او بل ځای ذکر کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل چې کله د 10 کالو ته ورسي نو په مونځ نه کولو باندې هو وخیم خو فرقو بینهم فی المضاجع، معنی دا چې بیا ورته بسترې جدا کوي، ځکه دغه ټایم کې اوس د بلوغت حالات شروع کیږي. نو په دغه دوران کې چې بیا ګوره احادیث مبارکو کې شته چې د زنانه هغه عورت ته نه ګوري، که چېرې وکتلی شي بیا دې کې نور هغه نازک هغه مسایل مخې ته راتلی شي، د دې د وجې نه د ده اوس هغه بلوغت ته دې ورکابو دی. نو په دې وجه باندې بسترې ورته هغه جدا کوي چې یو ځای هغه نه سمدي. دا د شریعت حکم دی. په انسان باندې ارنګه حالات راځي، دغه ټایم کې خو دې نوجوان دی، نو د دې د وجې نه حکمت پکې داري. نو موږ تاسو ټولو ته پکار دی او بیا خاص کر والدینو ته په خپله باندې هم هغه د مستعبدار اوسېدل پابند او دغه شان خپل اولاد هم پابند هغه ساتل. دا کو انفسکم و اهلیکم نار، په دې باندې مزیدار مثال وری علما وی چې خپل اهل او عیال به څنګه د جهنم نه بچ کو. یو مور دا او دا مثال کور کې څه خدمت کی یا کپړې وینځي او ماشوم په خړپوسې باندې روان دی او په انغري باندې کټوی باندې ده، اوس دغه دوران کې دا ماشوم ورته د کټوی ته رسېدلی دی او د جدکي ته د لاس اچي کټوی ته په ځان یې راړي، وي دغه ټایم کې دا مور به هغه څه کي لازمن به ورغوټه کېږي او دا بچی به وروستو د اور نه راکاږي. وي عمدک شان تاسو خپل اولاد د جهنم د اور نه هغه بچ کې. نو چې خپل اولاد ته تعلیم تربیت، تعلیم صرف دنیوي تعلیم نه، نن الله تعالی د ماپو کی ډېر مور پلار داسې دغه تعلیم ته ترجیح ورکړې ده او د دین نه خبر هم نه، حالانکه دا د مور پلار غټ هغه یو مثال کمی دی چې د دې به الله تعالی تپوس کړي، دې کې کوتاهي غلطي ته کېږي چې د دین تعلیم لږ ورکړي د دنیا تعلیم ډېر وکړي. نه، د دین تعلیم به ډېر ورکړو نو بیا به زموږ ستاسو نه الله تعالی د قیامت میدان کې دغه مطالبه نه کړي چې تا د اولاد حق ولې والدې. نو د دې د وجې نه مور پلار هغه ذمه دار دي خپل اولاد ته دا تعلیم تربیت ورکول او د مونځ او د اودس هغه پابند ساتل.